هر څوک د تحریک انصاف غړي صوبې کې د حکومت جوړولو جوړ شوي دي خو په تکنیکی لحاظ د ګوند نه بلکې په آزاد حیثیت انتخابات ګټلي دي او سوال پیدا شوی دی چې را روان حکومت په آیا د صوبې دوه غټې ستونزې یعنې د ترهګرۍ او معاشي بدحالۍ مخنیوی څنګه کوي پوهان وایي د ترهګرۍ ضد تګلارې کې د صوبایي حکومت کردار کمزوری وي نو ځکه که دلته هر څوک حکومت جوړ کړي د امنیت ساتنې په منصوبه بندۍ به د دوی اثر نه وي څو پورې چې دلته اوس د دهشتګردۍ یا د ملیټنسي نو دا ادارې شته او د دې ادارو دومره لویه تجربه شوې ده دلته چې کوم دا ستونزه ده د هغې مطابق هغې خپل ریسپانس سیسټم جوړ کړی دی او بیا ورسره دلته وګوره دا ټوله چې کله دا د فوج سره یو لیډینګ رول دی دلته په خپل ځای موجود دی سید اختر علی شاه وایي د صوبې دننه خلکو ته تحفظ ورکول د صوبایي حکومت ذمهواري وي خو د پولي د تحفظ فریضه فوج سره وي وایي د فوج او صوبایي حکومت نږدې اړیکې او یو بل سره همکاري به د ترهګرۍ اندېښنې تر ډېره حده راکمې کړي خو بل پلو ته که مرکز کې هر څوک حکومت جوړولو کې بریالي شول څېړونکي وایي د پښتونخوا حکومت اقتصادي ستونزې به همدغه شان جاري وي دی وایي د 18 آئیني ترمیم نه پس مرکز او صوبې کې د یو بل مخالفو ګوندونو حکومتونه هم راغلي دي او یو ګوند هم دواړو ځایونو کې واکمن پاتې شوی دی خو دواړو صورتو کې د پښتونخوا اقتصادي ستونزې نه دي حل شوي یا زموږ په صوبه کې که موږ د پنجاب سره کمپیریزن وکړو یا دغه سره وکړو نو بېروزګاري ډېره ده غربت ډېر دی زموږ په صوبه کې چې کوم دی نو انډسټري نشته دی چې کومه ونه هغه هم د هغه سیکیورټي ریزنز یا نور حالاتو په وجه باندې پنجاب ته شفټ شو یا بهر ملکونو ته هغه سرمایهدار چې کوم خپل سرمایه وروړ هلته یې کاروبار شروع کړو ډاکټر زلاکت خان زیاتی صوبه او وفاق هر وخت مرکز کې د صوبې د برخې یعنی NFC ایوارډ معامله لاس او ګریوان وي د بجلی او ګیس د خالص منافع پیسې پښتونخوا ته د عدالتي فیصلو باوجود نه ورکړل کیږي پوهان وایي د پښتونخوا د دغه مالي ستونزو باوجود 15 کاله وړاندې فاټا هم پښتونخوا سره په دې ژمنه ضم کړې شوه چې هر کال به د دغو سیمو د پرمختګ لپاره وفاق او نورې صوبې پښتونخوا ته 110 ارب روپۍ ورکوي خو دغه ټول بوج هم صرف په پښتونخوا غورځول شوی دی د سیاسي چارو څېړونکي وایي را روانو 15 کالو کې د پښتونخوا د اقتصادي ستونزو د هواري امکانات تت دي البته کېدای شي پارلیمان کې د پښتونخوا د حق خبره د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره مخالف ګوندونه په زیات شدت سره وکړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا خبر